د عالم قدر که پیژنده غواړي او د علم نو وګوره کله چې د عالم د علم په مجلس کې ناسي نو د ده نه ګیر چاپېره څومره خلک وي دی چې په لار روان یې د خواله خلک راځي که دی چې ته پروګرام له لاړ شي هلته یې خواله خلک راشي شیخ صاحب ما ته دا مسله ده شیخ صاحب ما ته دا مسله شیخ صاحب ما ته دا مسله شیخ صاحب که تاسو دا او که تاسو دا او که داسې په انټرنیټ باندې دنه سوالونه کېږي په ټلیفون باندې دنه سوالونه کېږي په لاره کوڅه کې دنه سوال کېږي دا قدر د علم دی چې علم د سره که نه په ډېرو مسلو به پوهوی ښایسته ژوند او یو رڼا واله ژوند په یو ځای کې به تا ته تیاره نه وي په اطمینان او په سکون ژوند دا هله سړي ته میلاویږي چې دته څه میلاو شي دته علم میلاو شي او ځکه دا غریبان دي عوامو ته چې وګورو والله زموږ خواله داسې ده چې خلک راشي چې د هغوی دا مسلې واورو بس د رب العالمین شکر ادا کړو چې الله ستا شکر دی او د الله سبحانه وتعالی حمد او ثنا ووایو چې الله به یې دومره خلکو کې دی دا ما له لږ ټک خطا پوهه را کړې ده په دې شکر ادا کړو چې کله د خلکو هغه جهالت ته وګورو او د خلکو هغه کم علمۍ ته او د هغو هغه ژوند ته چې په تورو تیرو کې پروت نو الله دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي